د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست سیمه مسؤلین تیل مریض کال د خلکو ستونزو هواري او پاکو اوبو ته د هغوی لاسرسي په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال یادوي. د دغه ولایت سیمه مسؤلینو په وینا تیل مریض کال کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 14 د اوبو رسونې شبکې رغولې او د شپږو نورو هغو چارې اوس مهال په چټکۍ روانې دي چې تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 14 شبکو د جوړولو او ترمیم چارې بشپړې شوي او د نورو شپږو پاتې پورې شبکو د ترمیم او اعمار چارې به په نږدې وخت کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. له دې سره مسؤلین زیاتوي چې د همکارو موسسو سره په ملتیایي هڅې روانې کړي ترڅو په پاتو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې هم د پاکو اوبو نشتوالي ستونزې هوارې کړي. خوشبختانه موږ په پلان کې لرو ترڅو په راتلونکو نږدې ورځو کې د 10 سولریز شبکو د اعمار چارې پیل کړو چې تقریبا زرګونه کورنۍ به د پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو شبکو په جوړېدو سره د کندوز مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 1000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی.